اسانه خبره دا ده اوس نو چې دا تابع د رابطې یو ډول سو عینا لکه د تابع په څیر باندې لومړی لکه د رابطې په څیر د لومړي مالفو سیټ ته ډومین وایو د دوم مالفو سیټ ته رینج وایو خبره هماغه ده متوجه سولې د لومړي مالفو سیټ ته د تعریف ساحه د دوهمو مالفو سیټ ته د قیمتونو ساحه وایو زه به یو دانه تاسو ته ولیکم تاسو ماته دا وایئ چې دا اوس تابع راتلای شي که نه فرض وکړئ دا یو سیټ دی A 2 3 5 8 B دا دی 1 2 0 9 زه دا درته رسموم زه اوس رابطه رسموم بیا تاسو تصمیم نیسئ چې دا رابطه تابع ده او که دا رابطه تابع نه ده زه راځم د تابع هغه جمله چې تاسو په تشخیصوئ هغه جملې ته راځم دوه شرطونه وه هر یو باید رابطه ولري د لومړي سیټ عناصر کم یو بیا رابطې دی ټول رابطه لري او بل یو رابطه باید ولري اته څو رابطې لري یوه دانه 5 یوه دانه 3 یوه دانه 2 یوه دانه جواب دا دی چې دا تابع ده دا بالکل تابع ده په دې کې هېڅ شک نشته ښه اوس نو چې دا تابع ده راسئ د دې رینج او ډومین ووایو رینج او ډومین ښه دقت ورته وکړئ زه دې ډومین تاسو ته لیکم د دې رابطې د دې ډومین مساوي دی په 2 3 دلته لاندې به یې درته ولیکم د دې ډومین مساوي دی په 2 3 5 8 رینج 1 2 0 اوس سوال دا دی 9 ورسره ولیکم که یې ونه لیکم نو زه اوس غواړم تاسو ته د رینج مطلب ښه واضح کړم رینج په حقیقت کې آوټپوټ ته وایي آوټپوټ په څه مطلب یعنې کوم قیمت چې موږ د لومړي سیټ انتخاب کوي د چې د هر چا سره اړیکه درلودله هغه عنصر راواخه بل عدد چې دا یو سره اړیکه درلود هغه عناصر راواخه ټول هغه عناصر چې په اړیکو کې دي د دوهم سیټ هغه عبارت دی د رینج څخه او دې ته په حقیقت کې څه وایي د قیمتونو ساحه نو سوال دا دی موږ تاسو مخکې داسې نه ویل د دوهم سیټ عناصر ته وایي رینج که دغه اوس رابطه درلودی دا د دوهم سیټ ټول عناصر رینج راتله که نه نو اوس اصلي خبره تاسو زده کړئ په حقیقت کې رینج د دوهم سیټ ټول عناصر نه د دوهم سیټ هغه عناصر دي چې په رابطې کې دي نو د دوهم سیټ ټول عناصر چې دي ونه دي دې ته زه څه ووایم دغه ته ویل کېږي کوډومین چې ما تاسو ویلو زه د کوډومین مطلب بیا درته تشریح کوم نو کوډومین په حقیقت کې څه ته وایي د دوهم سیټ ټول عناصر 1 2 0 9 د دوهم سیټ ټولو عناصرو ته موږ تاسو وایو کوډومین کله چې زه تاسو ته هم دا کوډومین دی دا معلومات تاسو ونه لرئ آیا پوهېږئ چې په دې کې کم یو په رابطه کې دی کم یو نه دی نو د کوډومین لفظ چې تاسو واورېدئ د دې معنا دا ده چې دا د دوهم سیټ ټول عناصر دي اما کم یو په رابطه کې دی کم یو نه دی دا معلومه نه ده کیدای شي ټول په رابطه کې کیدای شي یو دانه او دوه دانې نه وي نو زه څنګه معلوم کړم چې کم یو په رابطه کې دي د لومړي سیټ د عناصرو سره یعنی آوټپوټ څه دی هغه ته موږ تاسو څه وایو رینج نو موږ په ریاضي کې چې کار کوو څه کار کوو څه ډول تابعګانې وایو موږ تاسو رینج مطالعه کوو که دغه اوس رابطه ولري د یو بل عنصر سره دلته فرض وکړئ یو بل عنصر ولرم دی هم په رابطه کې راسي بیا په هغه حالت کې څه شي کېږي رینج او کوډومین برابر راځي که نه او رینج او کوډومین په هغه حالت کې مساوي دي دا خو دی اوس کوډومین دا اوس کوډومین داسې تابعګانې چې رینج او کوډومین یې برابر دي دا تابعګانې زموږ تاسو په مبحث کې شامل دي یعنې هغه کومې تابعګانې چې موږ تاسو وایو په دې کې رینج او کوډومین مساوي دی که چار ټول رینج پیدا کړه که ټول کوډومین پیدا کړه همدغه دواړه څه شي رالی رینج اما په حقیقت کې تاسو په دې پوهېږئ چې رینج د کوډومین یو فرعي سیټ دی یعنې هغه لوی سیټ په حقیقت کې څه شي رالی کوډومین زه تاسو ته په یو بل مثال کې دا د کوډومین مفهوم یو څه نور هم واضح کړم تاسو ښه دقت ورته وکړئ فرض وکړئ یو امتحان دی په دې امتحان کې ډېرو کسانو اشتراک کړی دی مثال 500 کسانو په دې کې اشتراک کړی او په دې امتحان کې ښه دقت ورته وکړئ په دې امتحان کې 100 سوالونه راغلي او هر سوال یوه نمره لري اوس نو دا نمرې چې دي دا دوهم سیټ دی او ستاسې نومان لومړی سیټ دی دلته رابطه شته که نه هر نوم په مخ کې موږ تاسې څه کوو نمره لیکو اوس دلته ډومین څه راځي
ټول هغه کسان چې اشتراک کوي د هغوی نومان ډومین راله. د یو څه تر سل پورې نمرې دا رینج دی که کو ډومین دی؟ آفرین، دا ټول امکانات دي چې په دوم سیټ کې موجود دي. نو دا د دوم سیټ ټول امکانات ته موږ څه لفظ کارو؟ کو ډومین. آیا امکان لري چې کله امتحان واخیستل سو داسې کس وي چې یوه نمره یې اخیستې وي، داسې وي چې دوې نمرې، داسې وي چې درې نمرې، کله چې 100 سوال دي هر سوال یوه نمره ولري نو ټول امکانات همدا دي. تاسو فرض وکئ چې د یو څخه تر 100 پورې دغه هره نمره یو شاګرد دغومره نمرې اخیستې. داسې کس ته چې 100 نمرې اخیستې، داسې ستا 9 وي، داسې ستا 8 وي، داسې ستا 9 وي، یعنې داسې کس هم شته چې یوه نمره اخیستې. اوس په دې حالت کې رینج او کوډومین څه شي راله؟ برابر. اما فرض وکئ مثال په ډول 11 نمرې هیچا نه دي اخیستې. اوس زه څه وایم؟ رینج څه دی؟ د یو څخه تر 100 پورې عددونه، خو دا 11 هیچا وانخیستل، یعنې دا په آوټپوټ کې نه راغی، نو دا 11 په رینج کې نه شاملوم. اما 11 په کوډومین کې شامل دی که نه؟ نو کوډومین په حقیقت کې څه راغی؟ د دوهم سیټ ټول عناصر، او رینج څه راغی؟ هغه عناصر چې هغه د لومړي سیټ د عناصرو سره رابطه کې دي. فرض وکړئ د یو څه تر 10 پورې هر چا تر 10 لوړې نمرې اخیستې، نو معنا دا راله چې رینج څه دی؟ د 11 څخه تر 100 پورې. کم متوجه سولې دې مسلې ته؟ او زموږ تاسې بحث صحیح ور باندې په ریاضي کې چې موږ وایو په رینج باندې دی، او موږ داسې تابعګانې وایو چې په هغه کې رینج او کوډومین یو له بل سره برابر دي.